ډاکټر نجیب او ډاکټر غني دوه رهبر او دوه برخلیک. آیا د غني سره به هم د نجیب په څیر ظلم وشي او کنه؟ سلامونه لیدونکو، که غواړئ پوه شئ دا ویډیو تر اخره وګورئ. سیاسي مبصرین باور څرګندوي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله احمدزی او د افغانستان اوسنی ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني احمدزی دواړه له یو نازک شرایطو سره مخ وو او دي چې د دواړو برخلیک به یو نه وي. سیاسي مبصرین وایي چې د افغانستان اوسنی ځوان نسل د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د فکر پلویان دي او د ولسمشر غني په مشرۍ اوسنی حکومت هم د نوموړي د وخت له حکومت سره ډیر نږدې تعلقات ساتي. د باور غورځنګ مشر له صحیح نیوز سره په دې اړه په ځانګړي مرکه کې وویل چې په تیرو 18 کلونو کې په لومړي ځل د ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د 24 تلین په مناسبت د داسې یو لوی غونډې لپاره د تابیا نیول په دې معنا دي چې افغان ځوانان اوس په فکري ډول روزل شوي، په خپل تاریخ کې پراخه مطالعه لري او د هر هغه چا په یاد او ملاتړ بغا کې اوچتوي چې په رښتینې معنا د افغانستان لپاره ښه نیت ولري. د سیاسي مسایلو کارپو نبی مصدق هم په دې اړه له صحیح نیوز سره باور څرګند کړ چې د ډاکټر نجیب حکومت او د محمد اشرف غني په مشرۍ اوسنی حکومت په سیاسي تګلاره کې ډیر کم او په نشت حساب توپیر لري، خو مشترک وجوهات یې خورا ډیر دي. نوموړي زیاته کړه چې طالبان د افغانستان اوسنی دیموکرات حکومت اسلامي نه بولي او مجاهدینو هم په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب حکومت کمونیست نوماوه او د بغاوت لپاره د اسلام له دین څخه سیاسي ګټه پورته کړي. د همدې توپیر یو ټکی دا هم دی چې هغه مهال د سولې او جګړې خبرې روانې وي، خو اوسني طالبان چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې کوي د سیمې د څو جنګ طالبه هیوادونو پرته بل هیڅ ملاتړ نه لري او تمه لري چې ډیر ژر به دواړو خواوې یوې پریکړې ته ورسیږي. د کارپوهانو په باور ټول هغه سیاسي او جنگي ډلې چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال یې له هغه سره مخالفت کاوه اوس هم نه غواړي چې د ډاکټر نجیب پلویان سرونه ښکاره کړي او یا هم د ډاکټر نجیب د تلین لمانځنه ترسره شي. د چارو کارپو اجمل هوتک صحیح نیوز ته وویل چې د دغو ډلو مشران ویره لري که د ډاکټر نجیب الله فکر یو ځل بیا پراختیا وکړه او ځوانان د هغه په تګلاره عمل وکړي د دوی ګټې به له خطر سره مخ شي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې ګڼ شمېر سیاسي او جنگي ډلې د سیمې د هیوادونو لاسپوڅي او جاسوسان دي او هر کله که څوک د وطن د آبادۍ خبره کوي دوی ورته په بیلابیلو لارو کې خنډونه جوړوي. اجمل هوتک وویل چې د افغانستان خلک دی د خپل اوسني حکومت ملاتړ وکړي ترڅو د ډاکټر نجیب الله د حکومت په برخلیک اخته نشي، ځکه د هغه وخت او د هغه افغانستان د اوسني حکومت تګلاره بیخي یو ډول ده او د ولسونو پراخه ملاتړ ته اړتیا لري. له ببرک کارمل وروسته چې کله ډاکټر نجیب الله د افغان حکومت واک په لاس کې واخیسته له جنگي ډلو یې وغوښتل چې سوله ورسره وکړي او له جګړې څخه لاس واخلي، خو مقابل لوري جنگي ډلو تنظیمونو سیاسي احزابو ډاکټر نجیب الله د اسلامي مقصداتو مخالف باله، ځکه یې ورسره د سولې هوکړه بریالۍ نشوه او د جګړې اور بل شو. د کارپوهانو په باور د افغانستان اوسنی روان وضعیت هم لکه د هماغه تاریخ تکرار، خو په باور یې اوس وخت کې طالبانو سره د سولې مذاکرات روان دي او دا تمه شته چې د تاریخ تورې کرښې به بیا تکرار نشي. له تاسو ډیره مننه چې ویډیو م تر پایه ولیدله. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو د خدای په امان ښه وخت ولرئ.